بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. تېرو درسونو په دوام باندې نن په سبک پوهنه مضمون کې موږ تاسې د جنګیالیو او ننګیالیو سبک لولو. که څه هم دغه سبک په پښتو ادب کې ډېر لوی او پراخ ده، خو دلته یې د موږ تاسې په دغه ننني درس کې لنډه یادونه سوې ده چې هغه هم په ډېر لرغوني ادب پورې تړاو لري. نو د پښتو ادب د هرې دورې په ادب کې حماسیت څرګند ده، خو د دې ترڅنګ ډله ییز شاعران هم شته ده چې هغوی په د یو سبک په شکل باندې دغه لاره تعقیب کړې ده، لکه برهان خان د مسعود ګل د سپینه او ملاله دا چې ملاله میوندۍ ده. لومړی میرمن سپینه د وزیر محمد خان الکوزي په وخت کې دا په هرات کې اوسېدله. عالمه او فاضله او شاعره ښځه وه چې په پښتو ادب کې حماسي شاعري کړې ده. ملاله میوندۍ چې موږ تاسې ټول یې پېژنو، د افغان انګلیس په جګړه کې د کندهار په میوند کې هغه کومه جګړه چې د تاسې ټول له تاریخي بهیر نه خبر یې چې هغې نه دغه لنډۍ راپاتې دي. او لنډۍ یا ټپې په پښتو ادب کې هغه فورم ده چې د دې لیکوال معلوم نه ده. نو دا ورځي په هغه ټیم کې دغه لنډۍ وایي خال به د یار له وینو کېږدم چې شین کې باغ کې ګلې ګلاب وشرموینه، او که په میوند کې شهید نه سوې خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. هماغه و چې افغان زلمي بیا راپورته کېږي او په داسې حال کې چې د دوی بیرغ لوېدلی په مځکه پروت ده. نو افغانان هغه جنگ بیا ګټي او د ملالې میوندۍ ستاینه نه یوازې په افغان تاریخ کې ده یا په افغان تاریخ کې دا ژوندۍ ده، بلکې خپله انګریزانو هم د دې په میړانه او بهادرۍ باندې شاباس ویلی ده. برهان خان بل سړی ده، دی د پېښور اوسېدونکی د پښتو حماسي شاعري یې کړې. د ژوند زمانه یې 11 نه تر 1140 هجري قمري یا لږدي سپوږمیز پورې ټاکل شوې ده. مسعود ګل هم د احمدشاه بابا معاصر سړی ده، ده هم د احمدشاه بابا سره په جګړو کې برخه اخیستې ده او د احمدشاه بابا د همغو جنګي کارواییو او د حماسیت ستاینو په اړه یې شاعري کړې ده او شعرونه یې لیکلي. بل سبک موږ تاسې د قصه ویونکو شاعرانو لرو چې هغه دا سبک په پښتو ادب کې ډېر لرغونی ده، چې اوس هم د موږ تاسې په کلیو او بانډو کې خلک کیسې وایي یا په نظم یا هم په نثر باندې. خو په پښتو ادب کې یوه ډله داسې هم شته چې همدغه ولسي کیسې نظم کړي دي او یا یې له خپل ځانه لیکلي دي. بل دغه کیسې چې کومې په پښتو ادب کې دي دا یا د مثنوي یا هم د قصیدې او یا هم د غزل په فورم کې نظم سوي دي. د کیسه ویونکو شاعرانو ترمنځ د رزم او بزم ترمنځ څه توپیر او بیلتون شته ده. هغه دا شی چې ځینې شاعران کولی شي چې رزمي مسایل هغه چې په حماسیت او جګړې پورې تړاو لري، په زړورتیا پورې تړاو لري، په ډېر ښه شکل باندې یې بیان کړي او انځور کړي او هغه ته د نظم کالي ور واغوندي. او بله ډله بیا دا شی ده چې هغوی کولی شي په بزم کې یا په مینهییزه او قلمي ساحه کې ښه بیان وکړي، ښه قصیده او ښه شعر ولیکي. او هغه کسان چې په دغه پښتو ادب ته په قصه یي سبک کې کار کړی ده، هغه د بایوجان په نوم سړی ده چې د د لیلا او مجنون کیسه نظم کړي. میا عمر څمکنی ده چې د پښتنو قبیلو شجره نظم کړې ده. امام الدین ده چې د جمجمه بادشاه کیسه یې نظم کړې ده چې د جمجمه هغه سړی ده چې له عیسی علیه السلام سره یې لیدلي وو او پس له مرګه بیا دوباره دنیا ته راغلی وو او په دنیا کې بیا په د عیسی علیه السلام په دین باندې ژوند کړی وو او بیا وفات شوی وو، بعد لغه دی جنت ته تللی وو. غلام محمد بیا د سیف الملوک په نوم باندې افسانه پښتو نظم کړې ده. ارسلان سړی د فتح خان کیسه پښتو نظم کړې ده. پیاز بل سړی ده چې دی بیا ګرځند کیسه ویونکی سندرغاړی و چې دی به ګرځېده او دغه نظمونه چې دغه کیسې به نظم سوي وي دا به ده په ترنم کې ویلې. بل سړی هم مسعود ده چې دی د عبدالله زوی و او د ادم خان او درخانۍ کیسه یې نظم کړې وه.
ځینې نور شاعران چې دي هغه احمد اخوندخیل د رحمت داوی د ملا احمد جان د رحمت د ملا نعمت الله او بل هم ملا احمد نومیږي چې په پښتو ادب کې په کیسه ویونکي سبک کې برخه اخیستې او کار یې کړی ده. نو دا و دې موږ او تاسې د نن ورځې درس تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.